علیکم. السلام علیکم حاجی صاحب، جوړ په خیر څنګه؟ خیر صحت مو ښه دی؟ کورنۍ په خیر خیریت دی؟ ماشومان لویان ټول سره ښه دي؟ تاسو ښه سلامات اوسئ. مننه. سلامات اوسئ. انشاءالله اوسئ. ژوندي اوسئ. کور آباد. مننه. محترم قاسم غیرت صاحب د څنګه تن راغلی وو چې د تر لاس لاندې لري هغه به ان شاء الله موږ تاسو وګورو. نو تاسو زمونږ چینل سره اوسئ، خبرونه به تر پای تاسو وګورئ څه به تر لاسه کوي. غیرت صاحب خي شکر مهرباني زو ان شاء الله اوسئ. مننه. مهرباني او سلامات اوسئ. نور خیرتي د غیرت صاحب. شکر دی. تاسو څال دی؟ بخیر اوسئ. ډیر خوشاله راغلی. ډیر خوشاله اوسئ. مننه. ښه بس دې ځینه دا بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو نه مخکې د وطن د یوټیوب چینل نه د زړه د عمق نه مننه کوم چې همیشه د خپلو وطندارانو او د خپلو ښاریانو د سالم بزنس او تجارت او خپرونو دپاره زمینه برابره کړې ده. دا نشروي دا فارم دی، د فلمرغانو فارم دی. د کې فلمرغان دي. دا موږ شپږ دانې یو پکې نر او 15 لویان مونږ اخیستي وو او د هغې نه وروسته بیا وړي واړه بچي م د دې نه واخیستل. نو دا بچي تقریبا دا اوس چې دغلته تاسو یې ګورئ دا تقریبا 40 دانې فلمرغان شوي دي. مخکې شپږ دانې وو، بیا د دې نه هم د بچي اخیستي دي او دا اوس لوی شوي دي. دا تقریبا ډېر واړه وو، بس بچي م ځینې واخیستل. ماشاءالله اوس لوی شوي. ساسکو نه ډنډ جوړېږي. بېشکه بېشکه ماشاءالله اوس ډېر ښه شوی. دلته یو غږ راځي دې طرف نه. دا دې ځای کې یوه فلمرغه ده. زه نه پوهېږم چې په دې کې هم الله پاک یو خپل هغه اچولی دی چې دې څه بیراني کړې او رانه یې کړی، تخلف ورزي یې کړې ده. کار څه وو دا ټول پر مرغانو هغه ورځ لږ لږ په سر وهله یې دا یې لږ لږ وهله. بیا هم دا چې زه پوه شم ما چې ولیدل دا مې درک کړو چې دا والا خرابوي. دا هم ځینې جدا کړله. بیا دا شته فلمرغان چې دي دوی د بنتاو شو دی وهله و دغه دا ټول ورته یوې خواته و دا یوه یې وهله. نو دا لکه د شاتو مچۍ الله پاک په ټولو حیواناتو کې نباتاتو کې یو حس اچولی دی که نه. نو دا چې دوی د قانون څه خلاف ورزي کړې وه نو دغه یې لږ لږ وهله. دا ما بیا ځینې جدا کړله. نو دا هم جدا کړې ده چې بیرته هغه حالت یې لږ ښه شي. دوايي ورته اخیستې ده، دوايي ورته ورکړې ده چې لږ یې حالت ښه شي بیرته ورسره یو ځای کوو. فلمرغانو مو کته مخکې زو د وضو غږ راځي پکې. راځئ مهرباني وکړئ. انشاءالله مهرباني وکړئ. دا د دانو ځای دی. دا د دوی د دانو ځایونه دي. دغه یې دانه خوري دي او دغه چې دي دا او خوري دي. دې کې موږ اوبه ورته اچوو او اوبه د دوی دپاره دلته وي. د اوبه مې ځکه اوس پرې وچې کړي دي چې دغه هوا تغییر ده که نه. هوا تغییر راځي. دا د موسم د تغییر سره دې ته بیا بعضې بیماریانې پیدا کېږي. لکه څنګه چې انسانانو ته بیماریانې پیدا کېږي همداسې دوی ته هم بیماریانې پیدا کېږي. نو ستاسو که خیال وي هغه کې ما ورته اوبه اچولي دي. هغه اوبه کې دوا ده، دوایي ده په هغې کې. نو زه وایم چې دوی تږي شي دوی تناغه د دوایي والا اوبه وڅښي تر څو یې مرض ونه نیسي. د دې په خاطر هم دغه کړی. دغه ځایونه هم د هګیو دپاره ورته جوړ کړي دي. دې ځایو کې دوی بیا کیني، دې ځایو کې هګۍ اچوي. دغې ځایو دا نو کومه معلومات دي چا نه واخیستې چې مثال دغه وخت کې باید دته اوبه ورنکړل شي، دوا ورکړل شي که نه؟ دا خو یا څه قسم باید وساتل شي؟ لکلي ما خو زراعت لوستی د زراعت د پنځۍ نه فارغ یم او د زراعت په پنځۍ کې خبرو نه خبرې وځي که نه؟ د زراعت په پنځۍ کې موږ حیوانات هم یو مضمون لوستی دی او د دوی دپاره چې څنګه شرایط مهیا شي، څنګه شرایط برابر شي. او نور اوس خو الحمدلله که څنګه چې تاسو روان یې یا د تاسو چینل یوټیوب چینل دی دا خپرونې لري د وطن یوټیوب چینل او نور چینلونه دي هغه ما سبسکرایب کړي دي او د هغې نه مې معلومات راخستی دی چې کله موسم تغییر کېږي دوی دپاره کومې دوايانې پکار دي چې هغوی ته باید ورته ورکړو. جوړ اوسئ. مننه. نو دا د دوی دپاره یوه د جدایۍ هغه ده. دې خواته چې یو بل ته مزاحمت ونه کړي یا مشکل جوړ نه کړي که نه؟ چې خامخا یو د بل حق ونه خوري. یو د بل حق ونه خوري. او ماشاءالله دا خو ډېر ښایسته دي. دا وری ده که نه؟ دا دوه وری دي. دا دواړه وطني دي. یو د دې خصوصیات هم که ووایو چې څنګه دا وطني وری دي. د دې وطنیو ورو د غوښه ډېره خوږه وي، ډېره مزېداره وي. نو هغه نور وری هم شته دي خو د دې غوښه ډېره مزېداره وي. دا مې خپله د
راځي ویډیو کما بادشاہ دی الله لا دا بیخي کار دی ماشاءالله او ماشاءالله ودر چې بیا ته ونه خوري ښه څنګه مستی کوي والا او دا چې مخه خلاص چې هلته منډي وهي نو غره کې څه سور لګي بیا انا جنگ کوي نه مستی کوي مستی هغه دوه ګراره ده څه قدمونه لري ماشاءالله ماشاءالله دا واقع خوري دا وچه رشقه ده صدا خو نمیره اینجا نه صدا نمیره صدا که نمیره ما اون دروازه را یک پیش کلیک کنم و اگه برآمد جنجال نیمه نیمه نه خب کدام دروازه اونم دروازه دیگه چرا اونم دروازه چی برو سعید اسماعیل نکوا اسماعیل اسماعیل ګوره پر چې تر مرغ دروازې نه دوه رنګ ده کنه هغه ګوتې سره وینه زویا هذا في شيء في كوفي كيف دي پوسټه کوي ډېر څه انا وزو دا نر دی دا تور چې تور چې دي تور سپین دا نر دی دا خځې دي دا هغه یو نام خدای ډېر خیر دی او ساقه منډه ورکوه کیرا او تر 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 هغه لوی 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 یانم تر 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 یا منډه ورکه تر 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 زوالا خخ کولا